یو څه نه څه باغ خو لرو. د څه شي باغ لري؟ چهارمغز او جانغوزي یم. الوګانو باغ نه لري؟ نه الوګان هم ورک کړي دي بیخي. دا څه؟ هو. ګلپیان لري؟ نه ګلپیانو ته مور واچو پټروډ هم پې پاس. بیا هم ستړي مو شئ درنو لیدونکو راغلو له کابله له سروبي م راتېر شولو دغلته یو ځای ته رارسېدلي یو ځای ماته هم نه معلومېږي خو ډېر ښایسته ځای دی دا هغه ځای دی چې زه خپله ورته کله کله راځم او کله کله پکې مایان خورم دلته مایان ډېر خوندور وي او دا بازار چې دی بیا همدغه دپاره جوړ دی چې ښایسته مایان پکې پاخه شي او خلک راشي او دلته یې وخوري مایان دې نشته دی نن کومه دي درنو لیدونکو دا بیا د وطني مایانو هغه پیسونه دي چې دلته تیار ایښي دي هر څوک چې راځي بس مایان خوري او دا بیا هغه کوچني مایان چې ورته وایي نومونه یې ماته نه راځي خو دغه شی دی دلته یو څو ورځې وړاندې درنو ملګرو زه راغلی وم شیرپیره ورته که چی ورته وایي شیرمایان هغه و شیرمایان هم دلته وخوړل ډېر خوندور وو تاسې به د هغه خپلوان هستئ که نه د رحمت الله تره زامن است او بلکل ښه دا خو ژوندی دی که نه ښه همالته یې پرېږده که نه پرېږده چې دا نه ته واچوه هلته یې واچوه خوږ دی که شی دی خوږ کو که نه نور شته دی ته ور واچوه دلته واچوه زه صحیح دی ور واچوه ښه څه شو شی خو ورک شو که نه پکې ښه دا دی ښه بس پرېږده چې پکې ژوند وکړي څو ورځې ژوند یې پاتې چې دلته ژوند خو وکړي لږ خوند والي دغه زندګۍ نه درنو ملګرو ډېره مننه چې راسره راستئ خوشحاله اوسئ دا د کابل اړوند د سروبي بازار نه راکښته دا ځای دی دا ځای څه نومېږي سوری تیږه چپس او مایان خواږه دي که نه دي نو چې خواږه شو بیا خو سړی دا نه خوري که نه دا خو باید لږ شانتې هغه ولري مزهداره خواږه دي ښه مزهداره خواږه دي ښه ستا نوم چی دی عبدالقیس لومړي ځل لپاره عبدالقیس مې واورېده قیس مې واورېدلی دی عبدالله مې واورېدلی خو عبدالقیس مې لا نه واورېدلی شاید تاسې هم نه یې اورېدلی اورېدلی هم نه و که نه هغه د کوم ځای د سروبي ما کنه سروبي کې د کوم ځای وزبین سروبي کې د جلال آباد وزبین د وزبینې باغ لري یو څه نه څه باغ خو لرو د څه شي باغ لري چهارمغز او جانغوزي یم الوګانو باغ نه لري نه الوګان هم ورک کړي دي بیخي دا څه؟ هو ګلپیان لري؟ نه ګلپیانو ته مور واچو پټروډ هم پې پاس. بلکل دې نه اورېدلي وه چې چا بار کړي څنګه یې کړم او چې چا کرلي څنګه یې کړم لغمانیان خو ډېر ګلپیان کوي او ګلپیان هغه شی دی چې وجود تازه ساتي دا دی ستاسو وطندار ولاده زما وطندار هم ښه ستړی به چې وروره په ژمي کې ورته ګلان هم کوي میک خوراک میک والم اجازه واخله اجازه ډېره مننه درنو ملګرو راځئ لږ مخکې ځو دا وګورئ موټر بل هم راغی دلته به ودرېږي او دلته به خوراکه کوي او له دغه مایانو نه به خوند اخلي ملګرو دا بیا بل مای پزي ده دا بیا وګورئ سروبي ته چې راځئ او یا د کابل چکر وهئ نو لازمي خبره چې دغه مایان به تاسې خورئ او دلته به د دغه مایانو نه خوند اخلئ ملګرو نو روان یم ورو جلال آباد ته او په دغه لاره کې چې څه راځي مخته هغه به هم درته ښایم راسره پاتې شئ ګورو به چې مخکې څه راځي